یو کلی کې یو غریب سړی اوسېده او غریب سړی ډېر زیات قرضدار شوی هغه ټوله قرضداري به ورپسې راتلل کور ته روزانه او ورته به یې وی چې موږ له هغه خپل قرض راکړه هغه قرض به یې ترې غوښته اخره کې داسې وخت په هغه باندې راغی چې هغه خلک ورو د هغه بېعزتۍ طرف ته لاړل نو د هغه یو ملګری و هغه د هغه علاقې ډېر غټ تاجر و نو وی چې دغه شان راپسې 20 کسان راځي نو لاړ به شم د خپل ملګري نه به قرض واخلم دا ټولې پیسې به د قرض کم نو د خلکو له به ورکم نو بس د خپل یو ملګري قرضدارې به شم دا دونه 20 کسان خو به راپسې نه راځي کور ته که نه زه خو چې داسې ځم نو هم راته چېرته قرضدارې مخې ته راشي او شرموي مې چې داسې ځم نو هم راته چېرته قرضدارې مخې ته ولاړي شرموي مې بس دغه یو ملګري به مي چې هغه ملګري له لاړه نو ملګري ورته ووایي چې په تا باندې څونه قرض دی وایي چې یاره په ما باندې 1500 دیناره قرض دی د خلکو ټول چې راجمع کړم هغه ورته وایي چې زه به تا له 1500 دیناره درکړم خو ما ته ووایه دا ما ته کله واپس کې هغه ورته وایي چې دا به زه تا ته په 3 میاشتې کې واپس کوم انشاءالله سړی خو ډېر زیات غریب و صدره کې نه لګېده د 2 وختو روټۍ به په مشکله پیدا کوله کله چې ول ملګري هغه 1500 دیناره ورکړه هغه راغی هغه خلکو باندې هغه تقسیم کړه او ټوله قرضې ختمه کړه بیا په صرف د تاجر قرض پاتې و چې کله 3 میاشتې پوره شوې نو دا تاجر ورپسې راغی چې یاره تا باندې زما قرض و 3 میاشتې ټایم و پکې دی ورته وایي چې یاره ما سره خو نشته که ما راته لږ غوندې ټایم نور راکړه هغه تاجر هم ښه سړی و هغه ورته وایي زه ټیک دی یو میاشت ټایم بل واخله خو زما خپل ضروریات دي زما تجارت دی د هغې نه چې پیسې وځي نو بیا خامخا په هغې باندې مصر پرېوځي یو میاشت پس به خامخا ته ماله پیسې راکې کني زه به مجبورا بیا د قاضي عدالت ته ځم بس هغه به فیصله وکړي دی ورته وایي انشاءالله په دې یو میاشت کې به بس زه څه بندوبست وکړم تېرېده هغه یو میاشت هم په دې کې تېره شوه خو د سره د چېرته نه پیسې رانغلې هغه تاجر چې و هغه مجبورا لاړه چې کله لاړه قاضي په عدالت کې کیس داخل کړ چې په دې پلانکي باندې زما پیسې دي یو پیره نیټه راکړه د 3 میاشتو هغه ختمه شوه بیا وله ما د 1 میاشت نیټه ورکړه هغه هم دا ختمه شوه خو ده ماله پیسې رانکړې هغې راوغوښته هغه غریب سړی قاضي ورپسې سپایان ولېږل هغې راوغوښته چې کله یې راوغوښته وایي به ده ستا د دې تاجر په تا باندې قرضه شته وایي یاوجي شته وایي څومره ده وایي 1500 دیناره وایي رښتیا تا لې لومبې 3 میاشتې ټایم درکړی وایي یاوجي 3 میاشتې ټایم یې راکړو وایي یو میاشت یې ورپسې بیا سیوا درکړه وایي یاوجي یو میاشت یې ورپسې سیوا ټایم راکړه نو وایي اوس ولې پیسې نه ورکوي یاره جي ما سره پیسې نشته نو تا ته پته ده چې زه خو به اوس تا په جیل کې اچوم ګیروم به دی قید کوم به دی نو دا پیسې چې بیا تا ترسو نی ورکړې نو تا خو زه بیا نه پرېږدم هغه ورته وایي ستاسو خبره ټیک ده ما په جیل کې به واچوئ ما سره خو نور څه د رقم نه لګي خو زما کور کې څه ضروریات دي څه څیزونه ما نه داسې پاتې شوي دي که تاسو ما را د یو ورځې نیمې اجازت راکړه نو زه به لاړ شم د خلکو څه مسلې دي هغه دې به پوره کړم د کور څه مسلې دي هغه به برابر کړم نو بیا به زه انشاءالله سبا ورځې ورته یاده کړه چې زه به راشم نو هغه قاضي ورته وایي چې ته که لاړې په دې ورځ نیمه کې خو سړی نه ملکونو پناه کېږي که ته چېرته لاړ شې وتښتېدې ته ماله ضمانت راکړه ضمانت راله راکړه بیا بېشکه لاړ شه نو هغه خو غریب سړی و یو خوا بل خوا یې کتل د سره په هغه عدالت کې څوک داسې نه و چې د هغه ضمانت یې اخیستی وي او مخکې نه هم قرضدار و چا په اعتماد هم نه کو چې د ده به زه څه ضمانت واخلم بس هغه ورته وایي چې زما سره خو داسې څوک ضمانتي نشته خو بس نبي کریم صلی الله علیه وسلم زما ضامن شو بس هغه په ضمانت کې در کوم قاضي ورته وایي چې ته څنګه ماله نبي کریم صلی الله علیه وسلم په ضمانت کې راکې هغه ورته وایي غریب سړی چې زه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم امتی ما او زه تا ته وایم که چېرې زه سبا رانغلم بس زه به د نبي کریم صلی الله علیه وسلم امتی نه یم زه به د هغه د امت نه بهر شم د دې نه بل غټ ضمانت شته دی بس قاضي هم وایي چې دا خو ډېره غټه خبره ده وکړه بس اجازت یې وله ورکړه چې سړی کور ته لاړه کور ته چې څنګه لاړه نو کور والا ورته وایي روټۍ راواخلم وایي نه مه راخله زړه ته مې نه کېږي وایي څه بل څه که کوې وایي دغه وکړمه وایي نه زړه ته مې نه کېږي کور والا پرې پوه شو وایي ولې وایي دغه شان نن قاضي عدالت ته غوښتې وم او دغه شان مسله وشوه او ما ته نه صرف دا یو ورځ ټایم راواغسته سبا به ځم او که سبا پورې د پیسې ورنه کړې نو په قید کې به دې اچوم
نو زما په پکیټ کې سبا اچي نو هغه کور والے چې هغه ډېر زیات دیندار او هغه توي الله به خیر کی وي شپه چې ترمنځ شته وي الله به خیر کی کله چې شپه شو ته وی ته لاړ شه منځو کا واپس راشه چې واپس راغی خو کوله وته وی چې د کېګه ما خو کوله او داسې دوباره وکړو دواړه فنپلو باندې ودرېدل د شپې او ډېر زیات نفلونه وکړو بیا یې هغه خاوند ته مو یو په خپل هم کېناسته او خاوند ته وی چې نن شپه په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې دومره درود وایو دواړه او د کېږو بنا هغه ورته وی صحیح ده دواړه کېناستل د شپې او درود شریف یې شروع کړو ښځې هم درود شریف وایي او دی هم درود شریف وایي لګیا دی په هغه درود شریف ویلو کې دا سړی چې دی نو د سترګې پټې شوې او داسې ډډه غوندې وواله اوده شو چې کله اوده شو نو دومره ډېر زیات درود شریف یې ویلي و چې د هغې د برکت او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خوب کې راغی او ورته وایي چې ولې خفې هغه ورته وایي دکه شان په ما باندې د تاجر قرض دی د خلکو قرضونه ور باندې مخکې ډېر زیات پریشان یم وایي تا چې په ما باندې دومره درود ووایي نو خو ستا پریشاني خو به اوس الله ختمه کړي که نه وایي ته به داسې کار وکړې چې سهار وختي د اذانونو سره به لاړ شي او د غزې کې پلانکي گورنر دی هغه ته به ځان ورسې او هغه ته به ووایې چې ماته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې تاله 500 دیناره درکړي چې د خپله قرضه ختمه کړي هغه ورته وایي چې حضرت گورنر خو به دروازې ډېر خلک راځي زه به هم لاړ شم د هغه نه خو به ډېر خلک خپل ضرورتونه پوره کوي او پیسې به ترې غواړي زه به هم لاړ شم نو هغه به ماته وایي چې تا سره ثبوت څه دی ثبوت خو به رانه غواړي که نه نو بیا به ورته زه څه وایم هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې دغه ته به داسې ووایې چې ته هره شپه په ما باندې چې کوم درود رالیږي هغه څونه درود چې ته په ما باندې هره شپه رالیږي هغه ما ته رارسي او بله شپه داسې کار وشو چې ته په هغه تعداد کې په هغه شماره کې غلط شوې چې ته په هغه شماره کې غلط شوې نو ستا زړه کې دا یاره وه چې یاره دا شماره ما پوره کړه او که پوره مې نه کړه دا درود به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پوره رسېدلی او که نی رسېدلی ته ورته ووایه چې هغه درود نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ما ته پوره را رسېدلی دي په دې څه خفګان مه کوه او د دې درود ویلو د هغه کور والا ته هم پته نشته هغه صرف ما ته پته ده او هغې ته پته ده او الله ته پته ده دا چې ورته ته ووایې هغه به پوه شي وایي چې کله لاړه هلته کې سپایي ولاړو وایي چې ګورنر سره ملاوېږم غریب سړی و څه کوې ګورنر ته څه وایې د ورسره ملاقات کومه ډېر ضروري کار مې دی ورسره به هر حال هغه په دغې خبرو اترو دنه आवाज لاړه گورنر صاحب ته وی څوک دغه شانجي یو غریب سړی راغلی دی چې زما گورنر صاحب سره څه خاص او سوال جواب دی زه سره هغه کومه وی تیرا دنه کا چې کله را دنه کنو هغه ته وی چې حضرت زه خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه شان په خوب کې راته زیارت شوی دی او غیر علیګلې ما بیګا راته فرمایلی چې ته بلال شي او ستاسو نوم راته اغسته چې دی گورنر ته به وې چې تعالی 500 دینار درکې او زما باندې قرضه ده چې هغه زه ختمه کم نن کوم هغه جمع نکړې او تاجر ته مې حواله نکړه نو زه به قید کېږم هغه ورته وایي چې داسې خو ډېر خلک راځي څوک یو څه وایي څوک بل څه وایي نو ما ته پتا باندې څنګه اعتماد وکړم چې تا نبی کریم صلی الله علیه وسلم را لېږلې وایي تاسو روزانه د کېدو نه مخکې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک باندې دونه درود چې دی هغه لېږې بله ورځ داسې کار وشو چې په هغه درودو کې تاسو دوکه شوې او په شمار کې غلط شوې ما ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک وفرمایل چې هغه ته وایه چې پریشانه کېږم ستا هغه درود ما ته پوره را رسېدلي دي خفه کېږم بس چې کله ورته دا خبره وکړه هغه ته پته ولګېده چې د دې درودو خو ما ته پته ده او الله ته پته ده بل چا ته خو پته نشته بس هغې ډارک راونیو په تندي باندې ښکل کړ او ډارک یې اډر وکړو وایي 1000 دیناره راوړی 500 یې وله جدا ورکړه وایي دا 500 ستا د قرضې شو او دا 500 چې کوم دي دا چې کوم تا به بچو ته خرچه ورچه نشته دا به هغې ته په دې باندې خرچه پوره کړي هغه د هلته نه را روان شو چې کله را روان شو نو هغه وی کور ته څه کومه چې زما خو بس ډایرک به عدالت ته لاړ شم وختي دی لا خو خیر دی عدالت ته به لاړ شم د ټیم نه مخکې چې عدالت ته ورننوته هغه قاضي ناست دی د ده په انتظار کې چې څنګه دی ورننوته لاړ او بس ډایرک یې ته لاس تو کړو په تندي باندې ښکل کړو وی ای د الله بنده تا په ضمانت کې ما ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه راکړو
چې بیګا ود شوما نو استاد دغه ضمانت د برکت نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما ته په خوب کې راغ مبارک او ما ته و فرمایل چې د قرضه ته ختمه کګنا ستا دا قرضه چې کومه ده دا 1500 دینار دا به زه ختموم دا والا 1500 دینار دا قرضه شوه چې کله هغه تاجر راشي دا به ورته حواله کې او 1500 دا والا دا ستا د بال بچ شوه 2000 دینار ورته راجمع شو دې کې چې کله عدالت ولګېده دې کې تاجر رانه نوته چې کله تاجر رانه نوته ورمنډه کړه او د دې غریب سړي نه لاس ته وکړه او په تندي باندې خپل کوي دا الله بندا ستا د دې دغه د وجنه بیګا ماته نبی کریم صلی الله علیه وسلم زیارت الله نصیب کړی دی او ماته وی چې دی غریب سړي ته دا قرضه معاف کا نو ماره دا خپل قرضه معاف کړه په دې عدالت کې او دا 1500 دینار والا په دې باندې خپل بچو له خرچه وکا سمرا د درود شریف د برکت نام الله چې کوم دی دا هغه سونه پریشانه ختم کړي زګه خو فرمای ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما ضروری نه چې ته ناشنا ناشنا درود په نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک باندې ولېږي دا په موږ کې چې تاسو کوم درود شریف وایي روزانه ځان له مقرر کې چې زه به دونه درود شریف په نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک باندې لګم تاسو به د هغه ان شاء الله په شل پنځي شروزه کې به د هغه برکت تاسو وینئ چې د دې څومره برکت چې په قران کې الله فرمایلی دی چې ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما صلوا علیه وسلموا تسلیما صلوا مطلب څه دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې تاسو درود شریف لګي نو ټول به اهتمام کوي ګر ان شاء الله